نجیب خان یو بل تپوس د نزه کوم د الطاف د خبرې نه بعد جی تاسو یو مقاله لیکلې ده یو مقاله ذکر نه مطلب یو مضمون تاسو لیکلی دی په کشمالو باندې یو مضمون تاسو په سپیلنو لیکلی دی تاسو بي اس زوالوجي ویلې ده جی او په هغې پسې بیا تاسو ام ای پښتو او بیا ام فل او لکه د ساینس نه دې طرف ته چې راځو د کتابونو چې څونه پراته دي نو دا سفر څنګه جی او مطلب مزه کم یو کې ډېره ده هلته په ساینس کې او که نه په ژبه کې دا سوال چې دی دا خو ډېر زیات پیچیده سوال دی او جواب یې چې کوم دی هغه هم د ډېر زیات پیچیده جواب دی د پښتو ژبې او ادب سره اول خو د زوالوجي ته چې زه څنګه لاړم نو دلته موږ چې کله 12 وکړو نو بیا یو داسې یو دور و چې هره خلکو وایي تاسو ساینس ووایئ خلکو ویل او لکه چې کوم خلکو څنګه وي نو هغه شانتې چونکې د 12 چې کوم دغه ذهن نو هغه خو د ماحول لکه سره د بهر خلکو ډېر مني د بهر خلکو ډېر مني ځکه چې یاره مثال په توګه هغه پلان کې سر راته هم داسې بیچاره دا ساینس ویل زما هغه پلان کې سرچ و هغه درسته د دې سکوپ ډېر دی او سکوپ ډېر دی او لکه مثال په توګه ورته به جدا پلانې هغه اثر کې زمونږ تقریبا ټول خلکو دغسې کړل دي جو موږ لاړو لکه بیا راته زوالوجي چې و دا ماته داسې لږ نږدې ښکارېده چې یاره دا زه ښه ده دا بایولوژي راله راتله او لکه داسې لږ لږ مطلب په سکول کې ورسره هم لږ لږ شوق و خو هغه شوق چې و لکه هغه داسې و چې لکه زمونږ داسې هغه نه و شوی هغه اسسمنټ یا دا زمونږ نه و شوی چې دا خلک د کوم څیز لایق دي خو موږ په خپل دغه کې چې څو د خلکو نه یا د ماحول کوم اثر و په هغې کې لکه موږ زوالوجي چې ده په هغې کې اډمیشن وکړو بیا زوالوجي چې ونو په هغې کې مختلف مضامین مونږ وي کیمسټري پکې وي او داسې څه د باټني سره ریلیټډ څیزونه خو بهرحال هغه ډیګري و چې هغه پس دغه باندې پوره کړه بیا چې کله د دې زوالوجي په وخت کې زما تعلق د داسې خلکو سره جوړ شو چې د هغو خبره چې و هغه لکه ټول د ادب او د ژبې خلک لکه زه به تاسو ته ووایم د اکبر وطي ذکر به زه وکړم زه به د ډاکټر اسراف ذکر وکړم زه به چې کوم دی داسې د فیض استاد د فیض الوهاب فیض ذکر به وکړم داسې د نورو ډېر شی ملګرو چې د هغو دغه چې و هغه چونکې د ادب استادانو په ادب او په دې څیز باندې پوهېدو او د دغه زوالوجۍ په دوران کې چې ما سبق وی نو موږ د ادبي دوستانو مرکې تنظیم ته به تلو او هلته د هغو په اجلاسونو کې به کېناستو نو په دې څیز به پوهېدو چې لکه دا کار چې لکه دا ټیک کار دی ځکه دا خو د ژوند ادب چې دی دا خو لکه او اسان هم سړي ته دا لګي که نه د ژوند ترجماني ده بلکې ستا خپلې مسلې دي ستا خپلې ستونزې په ادب کې لکه باس کېږي په تا باندې اثر هم کوي ځکه اوس مثال په طور زوالوجي خو لکه یو ټیک دغه دی د هغه یو خپل فیلډ دی خو لکه هغه ماته هغه خبره نشي کولی کوم چې ماته ادب کوي چې ورته هغه نو لکه ادب چې ماته څه شی راکوي هغه لکه مطلب ساینس هم موږ ته هغه نشي راکولی ځکه ساینس چې دی دا خو یو جدا څیز دی دا خو لکه د دې یو ځان یو جدا اپروچ دی او د ادب چې دی نو هغه خو لکه ژوند لکه یو ترجماني ده تا ته به مطلب خپل ژوند چې دی هغه ته ښکاري د معاشري ژوند ته ښکاري نو بیا چونکې زما دغې سره دغه وشو بیا زمونږ دلته په ملاکنډ پوهنتون کې زمونږ یو استاد دی ډاکټر نورالبصر امني نوم دی نو هغه به زمونږ سره په مردان کې په یو هاسټل کې د هغه سره زمونږ ملاقات جوړ شو هغه هغه ورځو کې د دغه د تخبای کالج کې هغه لیکچرر و ایز لیکچرر هغه کار کو دا کم دغه چې و د پی ایچ ډي ډیګري د پی ایچ ډي ډیګري د هغه روان او د پېښور نه پښتو کې هغه په دغه باندې پی ایچ ډي کوله په زنداني ادب باندې چې کم خلک په جیل کې و د هغو چې کم ادبي څیزونه تخلیق کړو په هغو باندې هغه پی ایچ ډي کوله نو د هغه سره زمونږ تعلق جوړ شو هغه سره تعلق په دې جوړ شو چې څومره زمونږ او د هغو خبرې چې هغه یو شانتې وي نو لکه په یو ځای کې چې ستا انټرسټ وي لکه هغه به د شعر خبره کوله د ادب خبره به یې کوله د پښتو خبره به یې کوله کله به ولما رساله ورکړې کله به هغه څه شعر وکړو نو داسې زمونږ یو تعلق جوړ شو چې بیا کله د یونیورسټۍ نه راووتم نو امن ته ما وویل چې یاره زما خو داسې خواهش دی چې زه پښتو کې اډمیشن وکړم نو هغه بیا په هغه وخت کې دلته اسسټنټ پروفیسر په ملکنډ کې نو ته یې لکه نو بس هلته اډمیشن وکړو په ملکنډ کې
او بیا دا غزي نه لکه ریګولري بلکې ریګولر اډمیشن مې وکړو پرایویټ نه ریګولر او بیا هغه سبجیکټونه هغه سیزونه مطلب مونږ وي او ایگزام چې وشو نو بیا سیکنډ پوزیشن به کې زما راغی په یونیورسيټي کې نو دغه هم لکه یو ډسټینکشن دغه نو هغه هم د خوشحالۍ خبره نو زما او سلو سره نورم جوړ شو چې او زه دا سیس چې دی دا زه ویلې شم او بیا مې پکې لکه چې کله هغه بل اناونس کو نو ما وی چې اوس پکې الله بسم الله لکه دې دا دی خو خبره نشته تاسو د دې سوال په اوله کې تاسو یو خبر وکړو چې خلک به ساينس وایي جی نو د پاولو فیراری خبره چې موږ کوم کوله چې زمونږ په دې سیستم کې هغه خبرې شته کنه چې موږ ته د سوال کولو اجازه نشته موږ ته د یو څه د خوښولو اجازه نشته په موږ کې تحقیق چې د کوم تخلیق چې د نو غلان کریټیکل تھینکر زمونږ او لکه ساده خبرو کې موږ وایو چې کوم څه زما خوښته زه دا غي اظهار نشم کولای نو زما په خیال تاسو په دې باندې لږ نظر اچوئ دا بنیادی طور خو لکه مونږ افرست خلک یو کنه مونږ مطلب لکه زمونږ ټول دغه چې د غلامانه نظام تعلیم دی زمونږ پاغې کې لکه زه تاسو ته وایم زمونږ د کور نه راواله او تر د یونیورسيټي پورې ټول به تلکه خلک به چې کم دی په زور او په دې باندې په خلکو ته سبق وي یا باغه ساتي لکه په کور کې او ماشوم چې دی مونږ ماشوم جړا ته نه پریدو چې هغه چونکی دا جړا چې دا هغه ایکسپریشن دی مونږ هغه ته وایو چپشه هغه چې سوال کوي هغه ته یار نه سوال ونه کوي نه چې هغه ماشومی که په سکول کې هغه یس سر وای یو موږ چې دا خو لګړې شریف ته او دا ډېر سم هغه یو کوېسچن وکړو چې سر دا ولې نو هغه بیا بدتمیز دی دا بدتمیز دی د کور نه چې زمونږ دا کومه قصه شروع شي بیا زمونږ ذهنونه چې کوم دی خپل ماشومان یارو لکه ماشوم ته مونږ وایو چې یاره ته دغه چې کوم دی چپ شه لکه اوس په بلا راشي دا یاره چې دا یاره مونږ ماشوم له دغه کې ورکو په کور کې ولا ورکو نو هغه چې دی هغه ماشوم لکه بیا دومره ویریږي چې هغه د شپې نشي ګرځېدی یا مطلب داسې خبره نشي کولی او په کور کې مونږ هغه دومره دباو کړی چې هغه په سکول کې بیا سوال نشي کولی او په سکول کې چې استاد چې کوم دی لکه هغه 2-3 ماشومان خو ښکلي وټکئ نو لکه بیا چې کوم دی په دې نورو کلاس کې په دې 50 کې بیا یو د مسلمان ځای پیدا نشي چې هغه وایي چې یاره زه څه کوم چې د استاد نه سوال کوم بالکل نو دغه ټولو دغه کې په دغه وجه کې زمونږ دغه نه پیدا کېږي د خپل اظهار چې دی دا مونږ نشو کولی او بل مونږ د نورو خلکو په خوښه باندې څیزونه کوو لکه یو پلار چې دی هغه ښه پر ډاډ باندې وایي چې یاره دا پلازویه ته خو به دغه کې سکول کې او چې پیسې دو که نو تا نه به ډاکټر جوړېږي تا نه به انجینیر جوړېږي زه به یو څه وړوکی مثال درکړم زما د تره زوی هغه میټرک وکړو اف ایس سی ته تلو ما دې تپوس وکړو ما تره زوی څه ویل غواړي وایي زه بیالوجي ویل غواړم خو پلار مې وایي چې نه ته به انجینیرینګ وي پلار دې ما تپوس وکړو چې ستا سره څه دغه دی ما ته وایي چې دی بیالوجي وایي او دی ډاکټر کېږي په هغې 15 کاله لګي او په انجینیرینګ 4 کاله لګي نو دی ځکه دی ته نو چې دی زر فارغه شي ماړه خو نو ما وی تره که دی یو کال فیل شو نو بیا په هغې کې نو زما هغه د تره زوی دی چې هغه ټولې پیپرې فیل کړي امید صاحب ناست هغه نه یو دوه خطا دي اوس څه چلو کو او نه یې اوس پلار توان لري چې دوباره لکه د دې ځای نه روان کړي او بیا بوځي دغه شانتې لکه اپریست خلک چې دوی د خپل دغه چې دی د خپل دغه انتخاب هم په خپله نشي کولی او لکه که ټیک ده که دوی کوي هم لکه مثال په طور ما ته خو لکه د فیملي نه داسې یو اختیار میلاو شوی و چې وی لکه پښتو ووایه خو به جښتو ووایه دا ما ته میلاو شوی و خو چونکې د معاشرې هغه قصه داسې وه چې هغه ما دا نشو کولی چې لکه زه په پښتو کې اډمیشن وکړم په سټارټ کې د 12م نه وروسته چې زه هم یاره لکه زما پلان کې ملګری چې دی هغه زوالوجي کوي او بل فارمیسي کوي او بل کیمسټري کوي زه پښتو یم دا پښتو ژبه چې کوم ده دا مونږ ته دغه شوې ده د یو خب د منصوبې تحت چې کوم دی دا مونږ ته یو داسې سپک خوندګي شی ښکاره کړی شوی دی اوس هم لکه ته چې چا ته ووایې چې یاره خانجي ته دغه وکړه دا پین واله او ته به د پښتو کې ما ته یو 2 خبرې ولیکه زمونږ هغه سړی به یاره وایي په ډېر فخر سره به یاره جي زه خو پښتو نشم ولیکلی دا داسې یو فخریت سینټنس دی چې لکه ما دومره ایجوکیټډ یم چې ما له دغه راځي انګلیش راځي ما له اردو راځي خو جي ما له پښتو نه راځي
او دا احساس اوس به پښتنو ته کېږي چې زموږ د ژبې څومره دغه دی ځکه دا خلک وایي چې په دې ژبه کې کوم ماشوم چې په ژبه کې خوب ویني په کومه ژبه کې چې خوب ویني نو په دې کې د تعلیم چې دی په ښه طریقه سره کولی شي مثال په تور زمونږ هغه دغه چې د ذهن چې دی په دې کې پښتو انسټال ده په پښتو باندې مطلب مونږ یو څیز چې دی ښه پک کولی شو په نسبت د دې نو دغه څیزونه دي چې لکه د دغه معاشرې په دغه کې مونږ یو ځل ساینس وي او بیا چې لکه وروسته کله ذهن دې ته ورسېدو چې یاره دا خو مونږ لکه غلط کار وکړو بیا لکه واپس ښه ده چې په دغه لاره باندې واپس رالو او په دغه وخت کې به تاسو شعر و شاعري کوله دغه وخت کې مې شعر و شاعري کوله شعر و شاعري خو د کالج د وختونو مونږ کوله زیریا نوی کل څه پیغام ورکوئ نوی کل خدا پیغام ورکوم چې تعلیم وکړئ خو داسې تعلیم وکړئ چې په کوم څیز باندې تاسو پوهیږئ داسې تعلیم مه کوئ چې تاسو په سکوپ پسې ګرځئ چې په میډیکل کې سکوپ دی په انجینیرینګ کې سکوپ دی سکوپ چې دی په انسان کې دی چې یو انسان کې سکوپ نه وي که دی ته په خیبر میډیکل کالج نه که دی ته په دنیا په ښه انسټیټیوټ کې داخل کړي خو د ده نه ډاکټر نشي جوړېدی سکوپ چې دی لکه سکوپ په انسان کې دی او لکه دې ته مه ګورئ چې یاره دا څیز ښه دی او دا څیز نه دی ښه خو چې په کوم څیز سره ستاسو شوق وي هغې ته لاړ شئ د خپلې ژبې سره مینه وساتئ خپل دا ژبه زده کړئ ځکه چې راتلونکي نسلونه چې دی دا به زموږ دا یو امانت دی دا به مونږ خپل دغه ته حواله کوو راتلونکي نسلونو ته به حواله کوو نو که مونږ خپل ژبې ته کار ونه کړو د خپل ژبې د پرمختګ د کار ونه کړو خپله ژبه چې ده د هغې د ساینسي کولو کار ونه کړو چې یاره زموږ ژبه ساینسي شي علمي شي کاروباري شي عدالتي شي نو زمونږ ته به چې کوم دی راتلونکی دور داسې دی چې هلته به لکه بیا خپله ژبه چې د هغې به ډېر زیات دغې ډېر زیات ارزښتناکه به وي خو زمونږ سره به هغه ژبه چې ده هغه به نه وي نو بیا به لکه مونږ ورک یو لکه مطلب دا دی که یو سړی هر څه جوړېدل غواړي که ډاکټر یې که انجینیر یې که جوړ شه خو په کار دی چې دی دومره پوهه چې دی د خپل ژبې خدمت هم وکړي خدمت هم وکړی شي لکه ډېر تکړه خلک شته ډاکټران دي هغو خپل کلینیک هم چلوي ډېر ورسره ښه شعر و شاعري کوي ورسره افسانې لیکي ورسره مختلف سرګرمیانې کوي د پښتو د ادب مستقبل تاسو څنګه وینئ پښتو ادب چې دی د دې مستقبل خو ډېر زیات روښانه دی ځکه چې موږ تباه برباد نه مونږ خو تباه برباد نه په یو حساب باندې که تاسو وګورئ زمونږ سره دغه اول وخت نه چې مونږ شروع کړو پښتو نو په هغې کې زمونږ سره په شمار باندې یو څو کتابونه میلاویږي بیا که تاسو اخوند رضا بابا راغلی باعزالله خان راغلی بیا دغه وخت کتابونه دي خو په هغې کتابونو کې خیالات چې کوم دي یا موضوعات چې دي هغه محدود دي بیا که د خوشحال دور ته راشو نو د خوشحال په دور کې کتابونه هم سیوا شو د موضوعات پکې هم ډېر شوي بیا که اوس د دغه دور ته راشو د ماډرن دور ته راشو نو په دې کې زموږ سره موضوعات هم ډېر شوي دي کتابونه هم ډېر شوي دي او خلک چې کوم دی هغه هم ډېر شوي دي لکه نن سبا خلک کوشش دا کوي نن سبا او د ریسرچ کار شروع شو چونکې په دغه کې په پښتو کې خو لکه اول د ریسرچ دا خو لکه یو څو خلکو کوو لکه دغه قلندر مومند او یا داسې پښتو اکیډمي یو څه حده پورې ریسرچ کوو نن سبا چې کوم دی لکه ملاکنډ پوهنتون شو دغه شانتې زموږ سره د کوټې پوهنتون شو دغه شان د کابل د علومو اکیډمي شوه دغه شانتې زموږ سره چې کوم دی د پېښور یونیورسټۍ چې کوم ډپارټمنټ دی نو لکه دا داسې چې دا سیوا کېږي نو د دې سره به دغه کېږي او چې څومره دوی سیوا کېږي نو دومره به دوی ډاکټران به پکې پیدا کېږي ریسرچران به پیدا کېږي او دوی به نوي نوي موضوعات چې دی هغه به څېړي لکه نو د پښتو مستقبل چې دی هغه ډېر زیات روښانه دی او زما خیال داسې دی چې اوس خلک په دې باندې دغه کوي کار کوي چې زموږ ژبه چې دا ساینسي شي چې مثال په طور ساینس چې دی دا خو انګریزي خو نه د ساینس ژبه د څنګه چې ساینس انګریزي د انګریزانو چې دی هغه ساینس خپل
حساب ته راړول دي خپل ژبې ته اړول دی دغه شانتي مطلب لکه پښتو کې هم داسې یو دغه چې دی هغه کېدی شي لکه یو کوشش کېدی شي لکه د هغې ساده مثال دا دی چې مونږ لکه یو ګایډ راولو په هغې کې د انګریزۍ خبرې لیکلي او مونږ به اول په انګریزۍ ځان پوه کوو بیا به د هغې نه بعد به مونږ په ساینس ځان پوه په ساینس ځان پوه کوو نو که فرض که داسې وشي چې دغه ګایډ یا دغه کتاب په پښتو ترجمه شي او مونږ ډایرکټ په ساینس پوه شو لکه زه تاسو ته ساده مثال در کوم ته یو سړي ته وایې چې واټر دی ټیک ده خو که دته ته ووایې چې دا اوبه دي نو دته چې ته واټر وایې د ده په ذهن کې به WATER بس دا د ده په ذهن کې راغی خو که ته ورته وایې چې اوبه دي نو د ده په ذهن کې به دغه راشي چینې به راشي د ده په ذهن کې به سیلابونه راشي بارانونه به راشي خوړونه به راشي نو د دې یو ټکي سره چې یو تا ورته واټر وي د ده سره صرف دغه انګریزۍ دغه توري راځي نور د ده په ذهن کې څه نه راځي ځکه چې د ده په ذهن کې د اوبو متعلق چې کوم معلومات دي هغه ډېر زیات دي او هغه د ده د روزمره ژوند لکه داسې ډېرې دغې دي برخې دي نو دغه وجه ده چې په اسانۍ سره به د دې دا سړی چې دی دا کوم سټوډنټ چې دی دی به علم چې دا به ډېر په اسانۍ او په ډېر لږ وخت کې به زده کړي خو د هغې لپاره به ډېر زیات هغه تبلیغانو خبرو ډېر غټ د محنت ضرورت دی وجه دا ده چې ته بیا لکه دغه شانتې د واټر بیسینس ته وړه چې د دې اوس فارموله څه ده او خو که دا شی اوس ته بیا پښتو ته راړی او لکه د ویښ نه پې ماشوم نه پوه کړی نو لکه اوسني نه پوهېږي نو دا خو دغه دی لکه H2O ته تاړی دغه شانتې بیا ته سلفیوریک ایسډ ته نوم بدلی او بیا د هغې له لکه فارموله په پښتو کې جوړی نو دا به انتهایي ګران کار ضروري نه ده ضروري نه ده چې مونږ ټولو خلکو ته وایي چې راځئ تاسو د پښتو علمونه حاصل کړئ پکار ده چې زمونږ کیمیاګان هم لرو چې مونږ دا چې اصل کې مونږ د یو شی چې مونږ پیدا کوو چې په پښتو کې پیدا شي او چې یو سړی پښتون وي که چې د هغې نوم د پښتو وي او دغه د بهر ملک انګریز چې کوم دی چې د خپل ژبې ته اړ یم خو چې زموږ دا نوم واړی هله به زمونږ بیا پیدا وي لکه زه به تاسو ته یو مثال درکړم دا دغه چې دی زرکونیم یو میټل دی زرکونیم دې دغه کې په دغه کې پیریاډیک ټیبل کې زرکونیم یو میټل دی نو هغه زرکونیم چې دی هغه چې ته د هغې دغه وګورې چې دا څه شی دی نو هغه د زرغون نه راغلی چونکې دا زمونږ د دې وطن پیداوار دی نو ځکه یې نوم دغه شانتې دی د پښتو ادب له تاسو په څه لګیا کار کوئ او څه د ورکولو اراده لرئ یاره د پښتو ادب له چې کوم دی زما په خیال زه یم که زه شعر ووایم نو شاعري به زما دومره زیات کنټریبیوشن چې دی هغه به یا پوره کړي یا به ونه خو بهرحال انشاءالله یو کوشش دی چې مطلب د شعر د لارې چې کوم دی مونږ خپل قام ته یو پیغام ورکړو خلک ترې څه زده کړي او څه پیغام ترې والي د دې سره سره چې کوم دی زه د پښتو په کمپیوټر کې چې کوم لیکل یا د پښتو کمپوزینګ شو د پښتو د کتابونو کمپوزینګ شو د پښتو چې کوم ریسرچران دي د هغو د تیسیز کمپوزینګ د هغې ایډیټینګ د هغې پروف ریډینګ دغه سلسله کې هم دغه کار هم کومه ډېر ملګري چې دی هغو د هغو کتابونه مې کمپوز کړي هم دي ډېر تیسیز مې د لاسونه وتلي دي او د دې نه علاوه چونکې زه په خپله اوس د امپل زده کړه کومه دغه مې دی چې یاره د امپل زده کړې نو په دې کې به خامخا زما د تحقیق سره چې کوم دی زه به راځم او د تحقیق سره به کار د تحقیق کار چې د هغې سره به زمونږ ژوني نو غواړو چې یاره چې په څو لاس برکېږي چې په څه مو لاس رسي په هغې باندې تحقیق وکړو او یو څیز چې دی مطلب هغه خلکو ته وړاندې کړو جی ارشاد چې دوه درې کاله مخکیني شعرونه دي چې دا زړه مې بې مزې دی دا مازغه بېکاره شوي دا زړه مې بې مزې دا مازغه بېکاره شوي دا ځکه چې بې شمېره پښتانه بېکاره شوي ډېر زبردست او د کار سړي خو دغه و چې تا راله ټول در کړو د کار سړي خو دغه و چې تا راله ټول در کړو ضرور دا پاتې خلک د کاله بېکاره شوي زه نه منم خو دغه لیونۍ راته دا وایي زه نه منم خو دغه لیونۍ راته دا وایي کجل به راله راوړي اوس رانجه بېکاره شوي ډېر او دا انمر زمونږ نه پس هم د مغرب په لورې درومي دا انمر زمونږ نه پس هم د مغرب په لورې درومي ښکارېږي چې قصې د انمر خاطه بېکاره شوي او دا څه خلک خو زه لوګو په کور رانه بیل کړي
دا څه خلک خو زه لوګو په کور رانه بجل کړي او دا څه خلک خو خاص په شنه پیاله بیکاره شوي. ډېره مننه. ګرانو مینوالو، نجیب زیری تاسو واورېد. انشاءالله د یو نوي ځای نه د یو نوي ملګري سره څه نوي څه خواږه څه په تاسو باندې اورو. په انتظار اوسئ.